کچره تاسو غواړئ چې زمونږ کور ته د مالداري راشي، غریبي د مکمل ختم شي، زمونږ کور ته د خوشحالي راشي، پریشانۍ د مکمل ختم شي، زمونږ کور ته د اتفاق او مینه او محبت راشي، نه اتفاقي او جنگ جګړې د مکمل ختم شي، نو زموږ عزتمندو تاسو کور ته داخلېدو په وخت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښودلی شوي صرف اور صرف دا 3 عملونه کوئ، نو انشاءالله ستاسو کور ته به مالداري راځي، غریبي به مکمل ختمېږي، ستاسو کور ته به خوشحالي راځي، پریشانۍ به مکمل ختمېږي، او ستاسو کور ته به اتفاق مینه محبت او برکتونه راځي، نه اتفاقي بې برکتي او جنګ جګړې به انشاءالله مکمل ختمېږي. زموږ عزتمندو دا 3 عملونه چې دي که نه دا انتهایی زیات مجرب دي، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم صحابي ته دا عملونه ښودلي وو که نه نو هغه ته بې انتها زیاته فایده ورکړې وه. دغه صحابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړو چې یا رسول الله زه ډېر زیات غریب شوی ما ته څه عملونه وښایه چې زما په کور کې برکت راشي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته دا 3 عملونه وښودل کوم چې زه تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم. نو دغه صحابي فرمایي وی چې کله ما دا 3 عملونه شروع کړل نو الله رب العزت زم مالدار کم او ما سره چې کوم غیر چاپیره کورونه او ما سره چې یو خوا بل خوا کوم کورونه هغه هم الله رب العزت د دې عملونو په برکت سره ډیر زیات مالدار کړل. نو زموږ عزتمندو که دا عملونه تاسو شروع کړل که نه نو انشاءالله الله رب العزت په ستاسو په کور کې ډیره زیاته مالداري راولي، ډیره زیاته فراخي به راولي، برکتونه به راولي، مینه محبت او اتفاق به راولي، جنگ جګړې او نه اتفاقي غریبي به مکمل ختمه کې. ټیک شوه؟ دغه عملونه کم دي دغه ته تاسو غوږ کېږدئ. په دې کې ټول نه اول نمبر عمل چې کله تاسو کور ته داخلېږئ نو کور والو باندې بس سلام واچوئ، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. که داسې اچوئ ډیره بهتره ده، خو که داسې نه وي نو کم از کم السلام علیکم. که څوک په کور کې موجود وي بیا هم سلام اچوئ، که څوک نه وي موجود که نه بیا به سلام هم خپله واچوئ او وعلیکم السلام هم به تاسو په خپله ووایئ. ټیک شو؟ نو یو خدا عمل شو چې کور ته داخلېدو په وخت کې به تاسو سلام اچوئ، یو دا عمل دی. دویم نمبر درود شریف په تاسو ووایئ، په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې به درود شریف ووایئ. که هر یو درود شریف تاسو له درځي خو ټول نه بهترین درود شریف چې دی هغه د مونځ والا دی، درود ابراهیمي د مونځ والا درود دی، د ټول نه زیات بهتر دی. نو یو پیره بیا تاسو درود شریف ووایئ. 2 عملونه شول. او 3 نمبر سورة الاخلاص په تاسو وایي. سورة الاخلاص کوم سورت دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دا سورت دی. نو دا 3 عملونه چې تاسو کور ته داخلېدو په وخت کې کوئ چې کور ته تاسو کله ننوځئ، دا 3 کارونه تاسو کوئ که نه کور والو باندې سلام اچوئ او دغه شانتې درود شریف وایئ او بیا سورة الاخلاص تاسو وایئ. نو انشاءالله ستاسو په کور کې به مالداري راځي، غریبی به ختمېږي، خوشحالي به راځي، پریشانی به ختمېږي، مینه محبت او اتفاق به راځي، جنگ جګړې او نه اتفاقي به ختمېږي، برکتونه به راځي، بې برکتي به انشاءالله د الله رب العزت په فضل او کرم سره مکمل ختمېږي. ټیک شوه جي؟ امید دی چې انشاءالله تاسو به په دې باندې پوه شوي یئ. که بیا هم پکې تاسو ته څه خبرې څه سوال څه تپوس کمنټ کې رابطه کول شي، انشاءالله زه به کوشش وکړم چې تاسو پې پوه کړم. ټیک شوه؟ خو کوشش وکړئ چې دا عملونه ضرور شروع کړئ او دا ویډیو د ثواب په نیت باندې ملګرو سره شیر کړئ چې هغوی دا عملونه زده کړي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت مو خوشحاله اباد ساته. دعاګانې کوئ، دعاګانې به کوو. الله په امان.